السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ یو بل لیکچر ریکارډ کوو په پری کم چې ایکسټنشنز او ټولز هغه موږ ویلو په دې کې نن چې کوم ټول دی دا ډېر زیات اهم دی خو چې تاسو په استعمال پوه شئ. موږ د دې نه مخکې یو بل ټول هم شیر کړی و هغه یې ګریبلی نوم و. هغه به موږ ته دا خوسته چې دا پراډکټ په کم ځای کې نور موجود دی. نو موږ د هغې نه هم یو اسان ټول شیر کوو. کوم کسان چې خصوصا ډراپ شپینګ کوي هغه یو پراډکټ ګوري په یو ځای کې اخلي او بل ځای کې خرڅوي ډایرکټ. نو هغې دپاره دا ټول چې کوم دی ډېر زیات هیلپ کولی شي. نو تاسو چې کله دا انسټالوئ پرایس بی لینک کروم ایکسټنشن چې تاسو ورکوئ نو دا لینکس به تاسو سره راشي. نو تاسو ته ما ویلو چې کوم لینک تاسو ایډ کوئ نو تاسو به HTTPS Google chrome.google.com والا چې کوم لینک دی دا به تاسو اوپن کړئ. چې په دې کلیک وکړئ تاسو به دې پیج ته راشي. دا پیج دی صحیح ده خو دا ما سره ایډ دی کروم کې صحیح ده. دلته چې کله ایډ نه نو ایډ فرام کروم راځي او چې کله ایډ به ریموو فرام کروم راځي. هغه باندې تاسو پوهیږئ خو چې کله موږ دا استعمالو تاسو د دې په استعمال باندې ځان پوهه کړئ. اوس دا چې کله زه استعمالوم نو دلته به ما سره یو ژیړ کلر کې یو وینډو راشي چې آیا دا پراډکټ په دې انټرنیټ کې نور په کم ځای کې خرڅېږي. نو د هغې ما ته به کم پرایس هم ښیي د هغې چې کوم ویب سایټ دی په کوم ځای کې پروت دی او په 100 روپۍ باندې په کوم ویب سایټ کې خرڅېږي. نو تاسو سره دلته یو ګیپ جنریټ کېدی شي. مطلب دا دی چې تاسو هغه پراډکټ خپل اکاونټ کې لیسټ کړي او تاسو یې ډایرکټ خرڅ کړئ تاسو سره موجود نه او تاسو بیا په هغه ټیم کې د هغه ځای نه واخلئ. که کوم کسان داسې چې ډراپ شپینګ دپاره پراډکټ ګوري نو دا یو پری ایکسټنشن دی. دا ستاسو دپاره ډېر زیات هیلپ کولی شي. بل د دې چې کوم لوډنګ دی دا لږ سیوا دی انټرنیټ هم لږ سم غواړي او لږ که تاسو انټرنیټ سلوي نو تاسو به ورته انتظار کوئ. د هغې وجه دا ده چې دا د ټول انټرنیټ نه ډېټا راټولوي چې دا پراډکټ په کوم ځای کې پروت دی او زه تاسو ته هسې ښیم په یو څو پراډکټ. دا پراډکټ لا پوره نه دي لوډ شوي خو دا ستاسو ته ښیم. اوس دلته ما تاسو ته چې یو ژیړ کلر کې به وینډو راشي دغه پرایس بي لینک کې پې لیکلی هم دی. ما ته وایي چې دا پراډکټ چې کوم دی دا په امازون کې په $29.99 باندې دی صحیح ده. خو دیو ما ته دلته دا بار چې کوم دی دا د اپشن چې راځي دا به تاسو ګورئ. دیو ما ته وایي چې دا ایټم چې کوم دی دا 29 والا تقریبا 30 باندې دی چې دا تا ته په 17.99 باندې میلاویدی شي او په ای بی باندې د ټول نه کم ریټ دی. خو چې نور کم ریټونه یې هغه هم موږ کتی شو دلته د هغې ریټنګز هم کتی شو. دلته تاسو خیال وکړئ دلته په ای بی باندې دی په والمارټ باندې دی په والمارټ باندې په 45 دی صحیح ده په 45 دی او په ای بی باندې په 17.99 باندې دی. نو تاسو بیا دا وزټ کولی هم شئ چې تاسو دا وزټ کولی هم شئ چې دا هلته کوم ځای کې پروت دی صحیح ده. نو تاسو دې باندې کلیک کولی شئ هلته تللی شئ او په دې ای بی باندې والمارټ د دوو کې موجود دی. دا دواړه هم داسې پلیټفارم دي د امازون په شان آنلاین چې څومره ځایونو کې دا موجود دي هغه پلیټفارمز موږ ته ښیي دلته ټول صحیح. دلته به سی مور ځینې ټایم کې راځي او تاسو کولاوئ ډېر زیات به تاسو سره راځي چې کوم تاسو ته کم ریټ درکوي هغه تاسو سره دلته ډایرکټ لیکل شوی. بل د دې ریټنګز هم تاسو ته شو کوي دلته چې څومره ریټنګ دی ګین کړي دي. دا شانته یو بل پراډکټ به موږ وګورو چې موږ سره پوره لوډ شوی دا اپشنز ورسره راغلي. ښه دا پراډکټ چې کوم دی دا دې ته ګورئ. دا پراډکټ چې کوم دی دا موږ سره په والمارټ او په ای بی باندې موجود دی خو په امازون کې د دې پرایس چې کوم دی 74.99 دی صحیح ده تقریبا 75 ریټ دی. او دلته موږ ته وایي چې دا په 64.54 باندې تاسو ته میلاویدی شي دلته. نو که دا تاسو وګورئ دا به ما ته وایي چې دا په کوم ځای کې پروت دی دا دی د دې او یو 68 دی او یو 64 دی. نو تاسو سره یو ریټ ګیپ جنریټ کېدی شي صحیح ده. $15 $8 $10 ګیپ راتلی شي چې یو ځای کې یو شان ته خرڅېږي خو تاسو به بالکل د دې دا ټایټل به بالکل صحیح ګورئ چې کوم ځای کې ګورئ هلته به واپس ګورئ کلر هر څه به بالکل صحیح میچ کوئ چې چا نه کوم پراډکټ اخیستی کوشش کوئ چې هغه پراډکټ ورته بیا ورسوئ. ټول چې کوم دی دا د ګریبلی په شان ستاسو د پراډکټ هنټینګ چې کوم دی هغه اسانولی شي. تاسو ته دا په ښایي چې څو باندې ستاسو پراډکټ میلاویدی شي او د دغه سمپل طریقه ده دغه لینک به اوپن کړئ صحیح ده او دغه به په کروم کې ځان سره ایډ کړئ. خو دلته دا لږ شانته لوډنګ سیوا کوي نو تاسو به دې ته لږ صبر کوئ چې ستاسو سره دا ټیب اوپن شي په امازون کې صحیح ده. او بیا تاسو د دې نه هلته وزټ کولی هم شئ چې په دې والمارټ باندې کلیک وکړئ والمارټ سټور به سره کولی شي. دا پراډکټ بلته پروت وي چې په ای بی باندې کلیک وکړئ ای بی سټور به سره کولی شي. نو دا یو بل ټول چې ستاسو کار په پراډکټ هنټینګ کې دا اسانولی شي. او بل موږ ګریبلی شیر کړو نو ګریبلی به موږ ته صرف دا خوستو چې دا پراډکټ چې کوم دی دا په کم ځای کې موجود دی په والمارټ کې. بیا به هغې موږ ته نور ډیټیل به شو کول د هغې دپاره موږ وزټ کوو هغه ویب سایټ دلته موږ ته ډایرکټ شو کېږي صحیح ده ډایرکټ موږ ته دا پراډکټ شو کوي. بلکې تاسو دا کروم ایکسټنشن تاسو سره په هر ځای کې کار کوي امازون نه علاوه هم کار کوي. که نور ویب سایټ تاسو کولاو کوئ هغې سره هم بره دا ژیړ چې کوم ټیب دی دا ټیب به ورسره اوپن شوی نو هلته هم تاسو کتی شئ. که زه دلته چېرته والمارټ یا څه کې دا کولاو کوم دا پراډکټ نو دا به ما ته شو کوي چې دا پراډکټ چې کوم دی دا ما ته وایي چې ته دلته والمارټ کې کتل غواړې نو زه به کلیک هیر باندې کلیک وکړم نو ما سره به والمارټ سټور کولاو شي. دا ای بی سټور ما سره کولاو شو. که دا اوس پوره لوډ شي ما سره به دلته دا
زیړ چې کوم ټیب و دا کوم بار دا به ما سره راشي او هغه کې به ماته بیا ښیي چې دا پروډکټ په امازون او دلته په مختلف کلرز کې پراته دي خو تاسو به کلرز ګورئ ځکه چې د سیلرز سره دا کلر کې موجود دي صحیح ده کوم کلر چې تاسو هلته کوم کلر راتلو تاسو به یې ګورئ په هغه کلر کې به معلوموئ چېرته کوم ځای کې پیدا شي تاسو سره اوس دا پروډکټ چې کوم دی دا ما په ای بی کې کولاو کوو که تاسو چېرته ای بی ویب سایټ کولاو که تاسو ډراپ شپینګ لپاره پروډکټ ګورئ یا نور څه نو تاسو ته دلته دا هم ښیي چې دا پروډکټ چې کوم دی دا په نور ځایونو کې چېرته موجود دی نو که دلته تاسو وګورئ دا وایي چې په امازون باندې موجود دی په امازون کې په دې باندې دی او په امازون کې په دې باندې وم که نه دا پروډکټ درته زه په امازون کې ښیم دا ریټ دی دا اوس ما په ای بی کې کولاو کوي نو ما ته په ای بی کې شو کوي نو تاسو به داسې ګورئ دا ما ته وایي که نه چې په 74.99 باندې امازون کې دا دی که دا د امازون ویب سایټ دی صحیح ده amazon.com نو دا هغه ویب سایټ دی د امازون والا خو دا چې ما دا سټور په ای بی کې کولاو کو پروډکټ په ای بی کې کولاو کو نو ما ته دلته شو کوي چې دا په امازون کې په دې باندې پروت دی په 74.99 باندې نو چې تاسو په کم ځای کې مې صحیح ده دا تاسو ته ټول هر څه ښیي که تاسو ای بی کولاو کوئ که والمارټ کولاو کوئ که کم پروډکټ هم کولاو کوئ نو تاسو ته به دا نور ځایونه نور مارکیټ پلیسز ښیي نور ویب سایټ ورته ښیي چې دا په دې ویب سایټ کې موجود دی نو تاسو په دې هغه ټول چې کوم دی د هغې هم خپل استعمال دی تاسو ته خپله فایده درکوي او دا چې کوم دی دا هم تاسو ته خپله فایده درکوي خو دا ډېر بهتر دی صحیح ده دا به تاسو ایډ کوئ ځان سره چې کله ایډ کوئ ډایرکټ در سره کار نه کوي نو بیا به لږ ټایم تاسو پرېږدئ امازون به بند کړئ واپس به ویب سایټ کولاو کړئ لږ به ریفریش کړئ نو کار به سره سټارټ کړي دا بار سره دا جلد چې کوم ټیپ دی دا بار دی دا به سره بیا راځي نو تاسو ته ښه پوره دلته ریټینګ پته هم لګېدی شي او بل چې په کوم ځای کې موجود دی هلته هم پته هم درته لګي ډایرکټ در سره ریټ هم دلته شو کوي که بیا تاسو هغه ویب سایټ وزټ کوئ په هغه باندې کلیک وکړئ هغه ویب سایټ ته تاسو په اسانۍ سره هغه ځای نه تللی شئ نو دا کم پري ایکسټینشن او کم ټولز چې موږ سره اډ کړي نو دې کې موږ دا سټاپ کړي نو چې بیا هم داسې دا اوس وګورئ دا څومره هم دی ستاسو څومره هیلپ کولی شي بیا هم که څه لږ ډېر ټولز پاتې دي 2-3 ټولز پاتې دي چې هغه هم درته زه وکړم نو تاسو دا څومره ټولز تاسو سره موجود دي نو ستاسو کار به اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې کوم ټول ته ضرورت راځي هغه به ډایرکټ ایډ کوئ بل دا دی چې تاسو پیډ ټولز نشئ اخیستی ټول عمر دپاره ځکه چې هغه خو به هر منت تاسو اخلئ هر میاشت به ورته پیسې جمع کوئ نو ستاسو چې کله کم ټایم کې ضرورت ډېر وي بیا تاسو اخیستی هم شئ خو چې کله بیا تاسو کله دا ټولز یوز کوئ او کله یو خاص ضرورت راځي نو تاسو ته چې څومره دا پری ټولز یاد دي نو تاسو هغه ډایرکټ ایډ کوئ پری ټولز بس هغې نه خپل کار روانوئ چې تاسو ته ما ویلي چې په هر پری ټولز کې څه نه څه فایده موږ ته میلاویږي صحیح ده چې کوم ټول کې کومه فایده وي د هغه ته یاده کړئ چې د دې ټول دا فایده ده زه به دې کې دا ټول یوز کوم د دې چیز دپاره به دا ټول یوز کوم نو هر یو ټول خپله فایده هغه به تاسو په هغه ټایم کې هغه استعمالوئ چې کوم ضرورت یې ستاسو او تاسو ته ما ویل چې څومره شارټ ویډیوز راځي یا څومره کنسپټ راځي یا ستاسو کوم سوالونه ټول کوشش کوئ چې ویډیو په کمنټ کې کوئ یا ټیک ټاک چې کوم اکاونټ یې هلته یې کوئ او چې کوم ځای پورې تاسو پوهېږئ تاسو په ویډیو کې ډایرکټ په هغه روز کمنټ کوئ چې بیا کوم نیکسټ لیکچر زموږ راځي چې موږ په هغه کې واپس هغه ستاسو سوالونه ایکسپلین کوو چې موږ نه پاتې کېږي چې هغه ټایم سره کلیر کېږي تاسو چې کله ګوګل ته راشئ په ګوګل کې به ولیکئ FBA ټول کټ ایکسټینشن خو چې کله تاسو د دې ویب سایټ ته وزټ کوئ نو هغه کې به لږ خیال کوئ باقي د هغو چې کوم ویب سایټ دی دا www.fba-toolkit.com والا ویب سایټ نه په دې به تاسو کلیک وکړئ دا به اوپن کړئ تاسو چې کله دا اوپن کړئ ستاسو سره به داسې یو پریویو راشي صحیح ده دا به داسې اوپن شي اوس چې تاسو دا یوز کوئ په کم لینګویج کې یوز کوئ په دې کې دا 2 لینګویجز دي او د کم مارکیټ دپاره دا مختلف مارکیټ پلیسز راځي دلته صحیح ده کم مارکیټ دپاره خو دلته چې کوم سلیکټ دی هغه USA مارکیټ amazon.com والا سلیکټ دی زموږ سره اوس موږ دا ګورو چې د دې استعمال څه دی صحیح ده اوس به موږ داسې یو پروډکټ ګورو چې هغه په یو کیټګري کې دلته راځي دلته هر یو خپله کیټګري دا بیوټي ده دا هوم اینډ کچن دی دا کچن اینډ ډایننګ دی مختلف کیټګریز دي صحیح ده تاسو چې کوم کیټګري والا ګورئ نو دا څومره پریویو چې تاسو ته شو کوي دا د هر کیټګري دپاره دلته ځان له دي نو د دې زه تاسو ته مطلب یم چې د دې څه مطلب دی صحیح ده دا موږ د څه دپاره یوز کوو دا موږ کار څنګه اسانوي نو کله چې موږ پری ټولز یوز کوو په هغه ټولو کې ټول اپشن په ایټ ا ټایم نه موجود موږ پری ټول یو یوز کوو په هغه کې څه اپشنز موجود دي بیا راسه باز کې نور اپشن موجود دي نو موږ خپل مقصد چې یو چې کوم ته موږ ضرورت وي بس هغه موږ ډایرکټ اوپن کوو هغه په هغه ټایم کې موږ استعمالوو نو زه تاسو ته دې استعمال کوم چې دې څه استعمال دی دا به بیا موږ خیر بعد کې تاسو زه پوهه کړم په دې باندې چې کوم پروډکټ دی اوس دا پروډکټ 26 کسان خرڅوي دا موږ ته به څنګه پته لګي چې کوم پروډکټ ډېر کسان خرڅوي موږ به ډېر زیات کار چې کوو که نه په هول سیل کې یا په ډراپ شپینګ کې هغه به موږ داسې لیست سره کوو چې هغه نور کسان ته اجازت ورکوي هغه لیست سره موږ نه ځو چې هغه یو کس یا 2 کسان خرڅوي ځکه چې هغه پرایویټ لیبل د هغې سره زموږ کار نه هلته موږ ته اپرچونټي نه پیدا کېږي موږ به هغه لیست پسې ځان نه خلو چې کوم ځای کې نور خلکو ته هغوی اجازت ورکولی نو دا زه تاسو ته ښیم دا یو پروډکټ دی صحیح ده
اوس دا پراډکټ زه ګورم دا 26 کسان خرڅوي، نو زه دا ګورم چې دا د یو میاشت کې څومره خرڅېږي، زه به بیا تقسیم کړم چې یو کس څومره دا د میاشتې خرڅوي، دا یو پراډکټ څومره خرڅوي، نو دا 26 کسان خرڅوي. اوس د دې د خرڅولو لپاره به تاسو د دې چې کوم BSR دی هغه ته به تاسو راشي. تاسو ته ما ویلي چې بیسټ سیلر رینک چې کوم دی هغه په دې ځای کې هغه په هر کیټګري کې بدلی. اوس تاسو چې کله د دې د کیټګري BSR کاپي کوئ نو کیټګري ته به هم ګورئ، ځکه چې هلته دا کم ټول دی په هغه کې به موږ د کیټګري وایز دا سرچ کوو. اوس ګورئ د دې سره شاته کیټګري دلته جوخته لیکل شوي، صحیح ده. دا ما ته لیکلی دی چې د دې 1139 BSR دی او دا په کومه کیټګري کې دی؟ کچن اینډ ډایننګ کیټګري کې دی. نو زه به دلته راشم ټول کټ ته، کچن اینډ ډایننګ به تاسو دلته وګورئ، صحیح ده دا دی. نو د دې چې کوم BSR دی هغه به تاسو دلته سرچ کړئ، هلته نه ما را کاپي کړو، دلته به زه سرچ کړم. اوس چې زه په دې دو باندې کلیک وکړم نو دا به ما ته دومره تعداد وښیي چې دا په یو میاشت کې څومره خرڅېږي، دا ټول 26 کسان څومره دا آیټم خرڅولی شي. نو بیا به زه په خپله باندې کلکولیټ کړم، خو دې کې به تاسو یاد ساتئ چې دا 26 واړه کې دا لازمي نه ده چې څومره دي، دا ټوټل سیلرز چې څومره دي د هر یو مطلب 15 خرڅي یا لس دا لږ ډېر ډفرنټ کېدی شي. دا به بیا مخکې موږ دا کنسپټ ایکسپلین کړو چې دا څه وجه ډفرنټ کېدی شي. په دې کې بعض کسان چې کوم دي هغه لږ ډېر خرڅوي، بعض لږ کم، خو موږ ته یو اسټیمیټ آیډیا راتلی شي چې آیا دا پراډکټ موږ خرڅوو نو دا د میاشتې څومره خرڅېږي، یو کس ته څومره حصه راځي. نو دا موږ دلته ګورو، زه به د ګو کلیک کوم چې دا څونه دا به ما ته یو فګر وښیي، یو انصاف راته وښیي چې دا د میاشتو دومره خرڅېږي. نو دا FBA ټول کټ چې کوم دی دا موږ ته صرف دا ښیي چې موږ دا پراډکټ څومره په میاشت کې خرڅېږي او څومره سیلرز یې خرڅوي، د هغې ته څومره پراډکټ د یو سیلر خرڅېږي، صحیح ده. خو دا ضروري نه ده چې د مطلب موږ یې تقسیم کړو د ټولو لس یا خرڅېږي یا 15 خرڅېږي، دا ضروري خبر نه ده. بعض کې به لږ ډېر ډفرنس وي، د یو به 15 خرڅېږي، د بل به 6 خرڅېږي، د بل به 9، صحیح ده. خو موږ ته یو آیډیا کېدی شي د پراډکټ اخیستون او د خرڅولو نه مخکې موږ ته یو آیډیا کېدی شي چې آیا دا پراډکټ څومره خرڅېږي، او د دې څه طریقه ده تاسو به هلته را کاپي کوئ، د هغې چې کوم BSR دی هغه به را کاپي کوئ، او د BSR شاته چې کومه کیټګري کې شوي هغه به تاسو وګورئ چې هغه کومه کیټګري ده. نو دلته بیا دا کیټګري لیکل شوي ده، نو دې کیټګري کې به تاسو ګورئ که هوم اینډ کچن، په دې کې به سرچ کوئ، او کچن اینډ ډایننګ دا نو زه به دې کې سرچ کوم. نو زه به دې ګو باندې کلیک کوم. نو دا ما ته ښیي که نه چې په یو میاشت کې د دې 67 پراډکټ خرڅېږي، مطلب دا دی چې 67. نو دغه شان ته به بل پراډکټ هم موږ چیک کوو چې تاسو یاد شي. اوس دا بل پراډکټ دی، دا 3 کسان خرڅوي نور. نو زه به د دې BSR را کاپي کوم. BSR خو تاسو ته پته دی BSR دلته دی. نو د دې BSR چې کوم دی 531 دی، او دا هم کچن اینډ ډایننګ دی، دا هم هغه کیټګري ده. نو موږ به هلته سرچ کوو، 531 BSR دی. نو دا وایي چې دا 96 خرڅېږي، یعنی 96 خرڅېږي په 100 ورځو کې په یو میاشت کې. نو دا موږ بیا کتی شو چې د یو څومره سیل کېږي. نو 3 سیلرز وو، نو موږ به 96 تقسیمي. اوس چې کله زه دا تقسیموم د دې نه 32 رالی، د هر یو کس 32 پراډکټ خرڅېږي، مطلب دا دی د هر کس نه د ورځې یو پراډکټ خرڅېږي. نو د امیزون کې چې کوم سیلرز یو پراډکټ نه لیست کوي که نه، مختلف پراډکټ لیست کوي، نو د یو نه یو خرڅي، د بل نه بل خرڅي. نو دغه شان ته خلک د خپل حساب سره رواني چې کوم انویسټمنټ هغه وکړي. دا فګر زموږ څه په اشاریه کې هم راتلی شي، خو د هغې دا مطلب نه چې مطلب بعض پراډکټ سره نیم خرڅوي، نیم نه، خو دا سیلرز چې کومي بعض کسان چې هغې مثال کې په 35 خرڅوي، د بعض 25 خرڅوي، د بعض 20 خرڅوي. نو دا داسې لږ ډېر ډفرنس وي، نو بعض ټایم کې دا په اشاریه کې هم راتلی شي، صحیح ده. نو داسې به تاسو معلوموو چې دا څومره سیلر دي او دا څنګه خرڅېږي. نو دا یو پری ایکسټینشن FBA ټول کټ، صحیح ده. او د دې دا کار و چې دا به موږ ته دا ښیي چې دا پراډکټ د میاشتې څومره خرڅېږي او څو سیلرز دا خرڅوي، صحیح ده. او بیا به موږ د دې دا به موږ څنګه چیک کوو، دا به موږ داسې چیک کوو چې موږ به هر پراډکټ چې کوم دی هغې ته به سر ته به راځو، پراډکټ ته به ګورو چې دا پراډکټ دا 8 کسان دا پراډکټ خرڅوي. نو د دې به زه BSR را کاپي کړم. BSR ته چې تاسو راشئ، د دې BSR دا دی، صحیح ده. او بیا به ته دلته چې دا جوخته کومه کیټګري لیکل شوي دلته دا کیټګري به اوس تاسو نوٹ کړئ. دا ټول ما د کچن اینډ ډایننګ پراډکټ کولاو کړي، صحیح ده. تاسو مختلف کولاولی شئ، دلته مختلف کیټګریز دي، دلته وګورئ تاسو سره مختلف کیټګریز دي، ډېر شی دي. بیا چې تاسو کوم یو پراډکټ سرچ کوئ، خو دا تاسو ته د میاشتې دا ښیي چې دا
پراډکټ چې کوم لیست شوی دی دا څومره کسان خرڅوي ټوټل کسان د میاشتې دا پراډکټ 100 دانې خرڅوي 200 دانې خرڅوي 1500 دانې خرڅوي کو 1000 دانې خرڅوي بیا موږ دا کته شو چې دا څومره خرڅيږي په 100 سیلرز خرڅوي نو په غي باندې موږ دا تقسیمولې شو نو موږ ته د یو سیلر دا غي د چې د په میاشت کې څومره خرڅوي نو مطلب می دا چې د دې ټول په استعمال باندې تاسو پوه شئ دا هغه نور په شان نه چې موږ په کروم کې اډ کو ډاونلوډ کو به او بیا به ایکسټنشن موږ اډ کو دا ډایرکټ چې تاسو اوپن کې دا تاسو کولای شئ خو تاسو دا یو خبر یاد ساتئ چې امازون تاسو یادوي امازون د سینې یادېږي چې تاسو یو ویډیو وکړئ د دې مثال چې تاسو ګیم چېرته کرکټ میچ ګورئ نو کرکټ د میچ ته کتو سره تاسو ته کرکټ نه یادېږي چې کرکټ تاسو یادوي تاسو بال رلئ بیټ برلئ په ګراوند کې پریکټیکل گیم کوئ نو په هغې کې بس تاسو یادېږي نو تاسو مطلب مې دا دی چې دا ټول تاسو ما وکړو دا اوس تاسو کې نه دی تا په هر کټګوري کې دا اپلای کوي ما د ته په یو کې وکړو ځکه ټولو کې ورته نشم کوی بیا خو دا ویډیو لنت کېږي نو تاسو دا په خپله باندې ټرای کوئ او صحیح پریکټس پې وکړئ چې صحیح یاد شي او زمونږ چې کوم پریکټیکل کوشش کوو چې څومره لیکچرز دي یا نیکسټ ته راځي خو اول دا زه تاسو ته بیسک چیزونه د دې وجې کوم چې ستاسو بنیاد صحیح جوړ شي چې ستاسو بنیاد صحیح نه جوړ شوی بیسک چیزونه تاسو ته پته نه وي زه تاسو ته ایډوانس چیزونه کوم نو بیا به تاسو څنګه پوهیږئ نو زه تاسو ته بیسک کوم بیا به ورو د هغې نه ایډوانس ته ځو او بل چې کوم واتساپ نمبر دی که کوم کسان ته څه سروسز پکار یا کورس کې اډمیشن کوي آنلاین کوي یا په فزیکل کلاس کې اډمیشن کوي نو هغه رابطه کولی شي صحیح ده بیا چې انشاءالله نیکسټ کوم ټاپک سي هغه به مخکې وایو